بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله په بیسکس ان اډوانس فنکشن کې دریمه ویډیو کوو او په دې کې به د فنکشن 21 څخه تر فنکشن 30 پورې پوره فنکشنز وایو او راځئ چې سټارټ واخلو ورباندې. ښه، فنکشن نمبر 21 چې موږ سره ده هغه پای فنکشن ده. پای فنکشن موږ ته خپل هغه پای چې کوم یو عدد دی هغه موږ ته راکوي چې کوم په دې باندې د میتس والا چې کوم ملګري دي هغه ورباندې ښه صحیح پوهیږي. همداشان فنکشن نمبر 22 چې کوم موږ سره ده کاونټ اف فنکشن ده. کاونټ اف فنکشن موږ ته شمیرنه کوي خو د یو شرط مطابق د یو کرایټیریا مطابق. که هغه مثال په طور باندې ټیکس وي هغه هم موږ ته شماري، که نمبر وي هغه هم موږ ته شماري. همداشان فنکشن نمبر 23 چې کوم ده کاونټ اف اس ده. دلته موږ سره اس راغی. تیره ویډیو کې موږ هغه سم اف اس ویلی چې کوم کې موږ ډېر زیات کرایټیریا ورته ورکولی شو. همدغه شان په کاونټ اف اس کې هم زه کولی شم چې د یو څخه زیات کرایټیریا ورته ورکمه. همدغه شان ایوریج اف، زه ورته ماته ایوریج راوباسه، ایوریج راته راکه که چیرته دا کار وي، یعنې زه کنډیشن ورته ورکولی شم. او همداشان دغه موږ سره څه ټیپس او ټریکس دي. فنکشن نمبر 25 ایوریج اف اس، دې کې زه کولی شم چې د یو کرایټیریا څخه د یو کنډیشن څخه زیات کنډیشن ورته ورکمه، ځکه چې دلته اس دی. سم پروډکټ، سم جمع دپاره استعمالیږي، پروډکټ ضرب دپاره استعمالیږي. نو دې دپاره موږ کولی شو چې سم پروډکټ موږ په یو فنکشن کې هم استعمال کړو چې کوم موږ ته د دوو عددونو یا د دوو نمبرونو جمع او ضرب حاصل راته په یو سل کې راته راکوي. همداشان سم اس کیو، سم اس کیو دا موږ ته د یو نمبر سکویر راته راکوي. صحیح شوه؟ چې کله موږ یو عدد سکویر کړو نو هغه موږ ته د دغې حاصل راته راکوي. لوګ فنکشن موږ ته لوګاریتم راته راکوي چې کوم موږ به ورته د هغه بیس ورته نیسو. لاګ 10 دا موږ ته د یو عدد لوګاریتم راته راکوي چې د کوم بیس 10 وي بای ډیفالټ، چې په دې باندې میتس چې کوم ملګري دي هغه به ورباندې ډېر ښه پوهېږي ځکه چې دا په 11 او 11 کلاس کې دا ټیچ کېږي. او لاست فنکشن چې کوم دا هغه راوند فنکشن ده. راوند فنکشن موږ ته د یو عدد څخه ډیسیمل راته لرې کوي. راځئ چې پریکټیکلي وګورو. زی از ایکول ټو لیکمه پای، بس ټیب بریکټ بند انټر. ګوره موږ ته یو عدد راته راک، یو عدد یې موږ ته راک 3.14159264. دا د پای سټینډرډ چې کوم قیمت دی هغه د دې دا دی. زی از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل کاونټ اف، رینج د کوم یو دی؟ زه ورته رینج زما دا یو دی. دا ماته پیدا کا چې ګریټر دین یا مساوي وي د 2.5 سره. ماته په دې کې هغه پرایس وښایه یا هغه پرایسونه ماته وشماره چې کوم 2.5 وي یا د 2.5 څخه زیات وي. نو ګوره ماته به وایي چې 2 دانې دي، یو 2.5 دی او یو 23 دی، بل 1.5 دی. هغه 1.5 ماته پکې حساب نه کو. همداشان زه ورته وایم چې ماته هغه کمپنۍ حساب یې کا چې کوم صرف اچ پی وي. بس زه بلته راشم از ایکول ټو څه ورته لیکمه کاونټ اف، رینج د کوم یو دی؟ دا یو دی. او کامه کرایټیریا دې څه شی ده؟ زه ورته یم اچ پی انټر. ماته وایي چې 2 دانې اچ پی پکې دي، یو اچ پی دا دی، یو اچ پی دا دی. که زه دا فار ایگزامپل ټوشي باکم، صحیح شو؟ ماته به وایي چې اوس یو دانه ده ځکه چې یو اچ پی موږ سره دلته پکې موجود ده. بل موږ سره کاونټ اف اس ده. دلته از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل کاونټ اف اس. د مطلب دا شو چې زه ورته اوس زیات کرایټیریا ورکولی شم. زه ورته یم چې ماته هغه پرایسونه انتخاب کا چې کوم د 2.5 سره مساوي یا زیات دي خو چې اچ پی وي. نورې کمپنیانو مې نه دي په کار. بس کرایټیریا رینج د کوم یو دی؟ زه ورته یم دا زما یو رینج دی کاما. دې کې څه شی لیکي؟ ګریټر دین اور ایکول ټو 2.5 کاما. کرایټیریا رینج د کوم یو دی؟ بس دا مې رینج 2 دی او کاما کرایټیریا 2 دې څه شی شوله؟ زه ورته یم اچ پی. بس انټر. ماته وایي چې داسې عدد چې کوم ته یې سرچ کوې چې 2.5 یا د هغه څخه زیات وي او اچ پی وي، دا یو دانه دی چې کوم موږ سره دا یو دی. صحیح شو؟ که زه فار ایگزامپل دا ورته 200 کم، ماته وایي چې 0 دی ځکه چې اچ پی هم صحیح شو، دا اچ پی دې هم صحیح شو. دلته چې دی 1.5 دی، دلته 200 دی. که دا 2.5 هم صحیح شو نو دې کې دا بل یو خو فالس دی که نه، نو دې د وجې نه موږ سره 0 راغی. ایوریج اف، زه از ایکول ټو ایوریج اف لیکمه. ایوریج اف رینج د کوم یو دی؟ زه ورته یم رینج مې دا یو دی.
دا یو دی سوري کوما کرایټیریا د څه شی ده زه ورته یم چې ایکسل دی ایوریج رینج دی کوم یو دی زه ورته یم دا فیس دی بس بریکټ بند زه ورته یم چې ماته صرف د ایکسل پروګرامونو ایوریج راته راوباسه انټر ماته وایي چې 1250 راځي یو کس 1500 روپۍ ایډمیشن شوی دی بل کس 2000 شوی دی نو د دغه دواړو ایوریج چې واخیسته 1900 راغله مطلب دا شو چې یو کس سره موږ 500 روپۍ ډسکاونټ کړی بل سره هم نه دی کړی نو آیا ته ماته وښایه چې ایوریج ریټ د دوی څه شی راځي 1900 راځي یعنې دې مطلب دا شو چې یو کس ته هم موږ په 1900 روپۍ ایډمیشن کړی دی بل ته هم په 1900 کړی دی 2000 هم د منځه ووته 1500 هم د منځه ووته نو دغه موږ سره هغه نارمل چې کوم ریټ هغه موږ ته راغی بله خبره موږ سره دا ده زه ورته وایم چې ماته د هغه پروګرام ایوریج راته واخله چې کوم کې A موجود وي بس از ایکول ټو ایوریج اف رینج می دا یو دی بریکټ ډبل کوټ سټیرسک A سټیرسک بریکټ بند کاما دا یو او بند انټر ماته وایي چې 1900 ده دې کې هم A موجود دی بس صرف دې کې A موجود دی زه ورته فار ایگزامپل کورل ډرا ماته وایي چې 1200 شو ځکه چې دا 1500 شو او دا 1900 شو د ایوریج راځي 1200 او 2 کاونټ شو 3300 روپۍ ټوټل دي صحیح شو کنه همدغه شان بله طریقه زه از ایکول ټو لیکم ایوریج اف زه ورته یم دا یو که چیرته کاما زه ورته یم که دا لوی شي یا مساوي شي د 2000 سره کاما همدغه ایوریج راته راوباسه بس بریکټ بند انټر ماته وایي چې 2050 دی 2050 ځکه چې 2000 او سل دې دواړه ایوریج راته واخیسته 2050 راته راغی 1900 ولې وانه اخیسته ځکه چې دا د 2000 سره مساوي یا د هغې څخه لوی نه دی 1500 ولې وانه اخیسته ځکه چې 1500 د 2000 سره مساوي او له 2000 څخه لوی نه دی ځکه 21 او 2000 ماته واخیسته او دغه ایوریج ماته راکړو 2050 صحیح شو ایوریج اف اس دې کې اوس موږ سره ډېر زیات څه شی کېږي کرایټیریا ورکول کېږي از ایکول ټو ایوریج اف اس ایوریج رینج اوس ورته ورکړه زه ورته یم دغه یو دی کاما کرایټیریا رینج 1 زه ورته یم دا یو کاما کرایټیریا 1 زه ورته یم ایکسل بیا کاما کرایټیریا رینج 2 زه ورته یم چې دا یو کاما کرایټیریا 2 زه ورته یم چې دا لوی وي یا مساوي وي د 2000 سره نو ګوره په دې کې ما دوه کنډیشنې ورکړي زه ورته یم ماته هغه ایکسل پروګرامونه وګوره چې د کوم یو پیسې هغه لوی وي یا مساوي د 2000 سره دغه ایوریج صرف ماته راکړه ماته به څو راکړي ماته به 2000 راکړي ځکه چې ایکسل پروګرام 2000 سره مساوي یا له دې څخه لوی هغه موږ سره همدا یو دی دې قیمت 1500 دی صحیح شو که زه دلته راشم او زه ورته وایم چې دا دی 0 وي ماته به څو راکړي 1900 دې نه هم راته ایوریج واخیسته او دې نه هم راته واخیسته صحیح شوه هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست سم پروډکټ ته راځه ګورئ ملګرو موږ سره څه آیټمس دي او دا سره یونټ پرایس دی فار ایگزامپل 3 موزونه دي یو موز قیمت 1.5 روپۍ دی نو دا دواړه به سره ضرب شي که نه دا به راشي 4.5 بیا همدغه شان کیبورډ دی همدغه شان LCD دی همدغه شان مانیټر دی دغه ټولو ټوټل مال ته راوباسلی دی بیا مې همدغه ټول سره جمع کړي دي دې ځای کې ملته بیل راوباسلي دي صحیح شوه اول هلته موږ سره ضرب عملیه اجرا شوله بیا هلته جمع عملیه اجرا شوله صحیح شوه همدغه شان که زه ورته یم چې دغه ټولې عملیې دا ماته په یو سیل کې راوله نو زه کولی شم صحیح شوه زه اول دغه نورې عملیې اجرا کوم از ایکول ټو فار ایگزامپل پروډکټ ورته لیکمه پروډکټ دغه راته ضرب کې انټر او کنټرول ډي اوس زه راځم دې ځای کې از ایکول ټو فار ایگزامپل سم ورته علم ټول مې جمع کړو انټر دا ماته راغله 12350 زه ورته یم دغه ټولې عملیې چې کومې تاسو دلته وکړلې دغه زما نه دي په کار صرف یو سل کې زما په کار دي از ایکول ټو سم پروډکټ دا مې ارې 1 شوه کاما دا مې ارې 2 شوه
بس انټر 12350 څومره اسانه طریقه. sum sq is equal to sum sq ته راځم. نمبر 1 زمونږ دا دی. بس انټر او کنټرول پلس ډي. هلته وګوره 2 power by 2 4 3 power by 2 9 4 power by 2 14. دې ته پښتو کې مربع وایي. 4 مربع 3 مربع 2 مربع 1 مربع یعنی 1 power by 2 هماغه 1 راته راځي. صحیح شوه. او همدا شان تاسو ته ویلي دي چې 245 is equal to sum sq. دا لیکمه زه ورته وایم چې د 2 هم ماته راوباسه 5 هم ماته راوباسه 10 هم ماته راوباسه او 15 هم ماته راوباسه همدغه شان 21 هم راته راوباسه. دغه ټوله ته په خپل منځو کې سره جمع کړه. بس انټر ماته وایي چې دا دومره راځي. صحیح شوه. 2 5 10 15 21 هلته راشه 2 5 10 15 21 اوس دلته وګوره is equal to sum ورته واخله دا ټول جمع کړه انټر همدغه برته راشي. صحیح ده. لوګریتم اخلي is equal to log دا زما نمبر شو کاما دا مې بیس شو. بس انټر دې ماته لوګریتم راته راکړه کنټرول ډي. صحیح شو. بیس به راوالي دا به پاور کې په لوګریتم کې دې ماته څه شی شو پروف شو چې بیرته راته همدا روبس که راته روینې بس. صحیح ده که نه. همدغه شان به یې زه راځم is equal to log د 10 دې ماته لوګریتم راته راکړه انټر دې راته راکړه. ته به چېرې والی ته 10 نه واله او دغه شان کې is equal to 10 power by دې راته روبس که راته روینې بس. صحیح ده که نه. همدغه شان به یې زه راځم راوند ته is equal to for example راوند دا زما نمبر دی کاما نم ډیګټس زه ورته وایم چې 2 دانې زما پکار دي انټر او کنټرول ډي هر یو کې ماته 2 راته راکړه. صحیح ده که نه. همدغه شان دا موږ د ډیسیمل راته کمی یا که دغه شان ورته انتخاب کړي دغه باندې هم تاسو کمولی شئ. صحیح ده. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره بیسکس ان ایډوانس فنکشنز پارټ نمبر 3 درېیمه ویډیو 21 څخه تر 30 پورې Excel functions and formulas.